سبيلنا سبيلنا الجهاد والجهاد، طريقنا طريقنا الاعداد. پیروزی و استقرار حاکمیت امارت اسلامی افغانستان محصول مجاهدت، مهاجرت مردم مجاهد پرور افغانستان می باشد که نیروهای دفاعی کشور با تعهد و پایداری مسئولیت دفاع و حفظ استقلال، حاکمیت سرتاسری و ارزش‌های اسلامی ملی را به عهده دارند. تاریخ 100 سال اخیر در افغانستان این واقعیت را ثابت نموده که هیچ اردوی بدون پایبندی به ارزش‌های اسلامی و ملی پایدار نبوده است. اردوی اسلامی ملی کشور با عقیده کامل و ایمان راسخ خیش تعهد بر حفاظت و پاسبانی از حریم و خاک این سرزمین داده‌اند. نیروهای دفاعی کشور مبارزین سختکوش، رزمندگان راه حق با داشتن مهارت‌های کامل مسلکی، تجهیزات نظامی و باور مستحکم با تحمل گرمای عرق ریزان و سرمای طاقت فرسا شب و روز آماده هر نوع مبارزه در برابر آنانی هستند که با پروپاگاندهای شومشان می‌خواهند باعث مغشوش شدن اذهان عامه گردند. منسوبین صدیق و راستین اردوی اسلامی ملی با یک هدف یعنی خدمت، یک حرکت یعنی حفاظت و یک شعار یعنی پیروزی با داشتن تمرینات تاکتیکی در سخت‌ترین شرایط آماده مبارزه می باشند و به هموطنان خیش اطمینان کامل می دهند که بدون هیچ نوع نگرانی و با آرامش کامل به زندگی خیش ادامه بدهند. سبيلنا سبيلنا الجهاد والجهاد، طريقنا طريقنا الإعداد 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 والإعداد، فارغين لإعداد من زواج بتشكن بابرات وساتي سرحدات وطن، بابرات وساتي سرحدات وطن، فارغين لإعداد من زواج بتشكن بابرات وساتي سرحدات وطن، بابرات وساتي سرحدات وطن. وی ولاس کی مصحف بلا زلفقار نانورین بیرغ سپین هوډ متین هنرپن، وی ولاس کی مصحف بلا زلفقار مانورین بیرغ سپین هوډ متین هنرپن، مانورین بیرغ سپین هوډ متین هنرپن، فارغين لإعداد من زواج بتشكن بابرات وساتي سرحدات وطن، بابرات وساتي سرحدات وطن. يبلي بشيت الجدي بسكرواتو انقاد رغوي جبني لي دغر وخزمن، يبل بشيت الجدي بسكرواتو انقاد رغوي جبني لي دغر وخزمن، رغوي جبني لي دغر وخزمن، فارغين لإعداد مزواج بتشكن بابرات وساتي سرحدات وطن، بابرات وساتي سرحدات وطن. دا بچی د ایاز د دلخي او محمود دا نستوري راټول د ولس پر لمن، دا بچی د ایاز د بلخي او محمود رانستوري راټول د ولس پر لمن، رانستوري راټول د ولس
ستایم چې په لوړ او هرې مهارت سره یې خپل ټاکل شوي هدفونه له منځه یوړل. اعداد ملي ځواک بت شکن په پوره توان ساتي سرحدات د وطن په پوره توان ساتي سرحدات د وطن. یوسفی شایست او غیبات د خالد د زرار سکور لجلال شتمن. یوسفی شایست او غیبات د خالد د زرار سکور لجلال شتمن د زرار سکور لجلال شتمن. تاریخی اعداد ملي ځواک بت شکن په پوره توان ساتي سرحدات د وطن په پوره توان ساتي سرحدات د وطن. د تاریخ پر محضر ستاسو کارنامې پر سرحد شین پلانونه څاري د دشمن. د تاریخ پر مخدار ستاسو یو کارنامې پر سرحد شین پلانونه څاري د دشمن پر سرحد شین پلانونه څاري د دشمن. تاریخي اعداد ملي ځواک بت شکن په پوره توان ساتي سرحدات د وطن په پوره توان ساتي سرحدات د وطن. په ډګر بحر و بر په کوهسار د کامران د ویشتونکي د نشي غامې رشکار زن. په ډګر بحر و بر په کوهسار د کامران د ویشتونکي د نشي غامې رشکار زن د ویشتونکي د نشي غامې رشکار زن. تاریخی اعداد ملي ځواک بت شکن په پوره توان ساتي سرحدات د وطن په پوره توان ساتي سرحدات د وطن. تاریخی اعداد ملي ځواک بت شکن په پوره توان ساتي سرحدات د وطن په پوره توان ساتي سرحدات د وطن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لمونږ تاسو نقطه صفري یا لمای صفري د حرکت نقطه پکور دي. لومړنی دښمن به په مکمل ډول سره له منځه وړي. دغه وخت کې توپچې په کوردینات 10 یا 11 او کوردینات 0.12 کې ځای په ځای شوی ده. هم زمان دواړه د دښمن عمومي قرارګاه مخکې لېږل شوي پوسته د اور لاندې نیسي. تاسې مکمل ډول سره دغه لومړنی دښمن له منځه ویوړه. وروسته له دې نه به تاسې وظیفه د حمایه په دغه ځای کې اجرا کوئ. دوهم دلګۍ وظیفه لري چې په استخبارات یا وارث یا راځئ په دغه لاره تقرب وکړي او ځان دغه ساحې ته ورسوي. دوهم دښمن په مکمل ډول چې پیژانده شده پوسته یې ده له منځه وړئ. که چېرته د عملیاتو په جریان کې زه شهید یا زخمی شوم نو د عملیاتو قومنده به دی د بلوک. تاسې به ټول اطاعت کوئ. دښمن پاکوي ترې ګران وطن وایي تل په هر ډګر غږ د الله اکبر. عسکري 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 حرکات عسکري تمرینات کړي زلمي سبو اخلاص عسکري عملیات عسکري عسکري هوایي کزامینې وي پلانونه بریالي په کمال او په تکتیک کړي تر سره شه زلمي کړي تر سره شه زلمي په تقوا او دیانت د سنبال په هر صورت ستندوی د ګران هېواد ختموي شر او فساد. عسکري 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 حرکات عسکري
عسکری رفتار تیار گوتا پو مشا اما داوی ہمیشہ دی اچت اچت قدم منظم منظم عسکری 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 حرکات عسکری تمرینات ریزرونگ سپو اخلاص عسکری عملیات عسکری عسکری جرڑی پاسی دا دخمن پاکوی ترگان وطن وائی تل پو ہر ڈگر وقت اللہ اکبر عسکری 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 حرکات عسکری تمرینات ریزرونگ سپو اخلاص عسکری عملیات عسکری عسکری مضبوطو ارادو بلاد عاقدو قید پاد طول امت زمون سپیڅلی کمانڈو یو لاس کی یہ کمان بل لاس کی یہ قرآن دی شعار دا امارت شریعت یا شہادت عسکری 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 حرکات عسکری تمرینات ریزرونگ سپو اخلاص عسکری عملیات عسکری عسکری جرڑی پاسی دا دخمن پاکوی ترگان وطن وائی تل پو ہر ڈگر وقت اللہ اکبر عسکری عسکری افغانستان اسلامي امارات د ملي دفاع وزارت د تعلیماتو مراتب مولوي صاحب محمد ناصر السلام علیکم ورحمت الله د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ د جګړې څخه تکړه قومندان د لومړي ګډه درستي ځواب اعداد ساتي چې په صداقت د هیواد کوي په مباشرت لا شمشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ستړي نشئ. د مرصاد د لاره د سعادت د مرصاد انسای عموم زنګون استعدوا كي يذكرني أسلحي تدين وطن تباتك ويجبني أوعدي صريف برهان مكرس كرواتي أو لمبي لاري تقوى شهامك ويدي خاد لاري تقوى شهامك ويدي خاد سامي حوداي ورد كريمات ساتي جيبو صدقات دهيوان كوي بومك بشارت لا شمشاد كوي بومك بشارت لا شمشاد دلارة سعادة ذا مرصاد دلارة سعادة ذا مرصاد ملكي يرغلي استقبال طلا أسمار ساري بصر حتى كوي تعهد بيمان استلي ترجري دات يا روتور تنبيان أبادي لارا
غواړو د اسلامو پیروان اعزاز لري شرافت الجهاد الجهاد اعزاز لري شرافت الجهاد الجهاد سلمون د امارت قیادت قیادت ساتي چې په صداقت د هیواد کوي په موږ بشارت لا شمشاد لا شمشاد کوي په موږ بشارت لا شمشاد لا شمشاد دلاره د سعادت د مرصاد د مرصاد دلاره د سعادت د مرصاد د مرصاد غورانه د دې خاورې د اولس د هر سرحد کوي په شهکارۍ پیدا کړیو تر ابد تل ولې پرښتې وي د ناصري دی احد ژغورنه د دې خاورې د اولس د هر سرحد کوي په شهکارۍ پیدا کړیو تر ابد تل ملي پرښتې وي او ناصري دی احد زمونږ مرڅمن وړي ارمانونه تل د هر مظلوم حمایت او امداد او امداد د هر مظلوم حمایت او امداد او امداد سرنیزم د امارت قیادت قیادت ساتي چې په صداقت د هیواد کوي په موږ بشارت لا شمشاد لا شمشاد کوي په موږ بشارت لا شمشاد لا شمشاد دلاره د سعادت د مرصاد د مرصاد او د خپلو مشرانو په مخ کې د یادو زده کړو تمرینات په خورا مهارت لوړ مورال او کامیاب د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ټولې دا دغه سپایان دي د حبیب زفا مسیر د جلیبی طریقنا طریقنا الاعداد والاعداد اعدوا لمدرسې شو فارغ لري مایي جسماني فکري اعداد مستی صفان دي جذبي دغه سپایان دي د هغو تنکیو میړنو ظلمو څخه جوړ ځواک چې په لږه تجربه کمو مادي امتیانو او د دوی د غلامانو پاخو څو ستوریزي جنرالان په ګونډو کړل هر تېرېګر اشغالګر او فتنهګر ته یې د عبرت درس ورکړ د ملت دا به احساس او ژوند دي چې په رښتیني ډول د اسلامي شریعت عقیدوي مذهبي او فکري مفاهیمو مذهبي شاعر او ملي ارزښتونو او دیني اساساتو څخه په هر قسم حالاتو کې دفاع وکړي يبلغكم مزل دا اعدوا لمدرسې شو فارغ لري مایي جسماني فکري اعداد مستی صفان دي جذبي دغه سپایان دي د حبیب زفا مسیر د جلیبی طریقنا طریقنا الاعداد والاعداد د دې امت تر خرازي وړاندې کوي بنظرانه دا د فولادو ارادي لري پیاوړي حوصله له نرونو برخمن دغه ساتون کې د وطن دغه ساتون کې د وطن د اعدوا لمدرسې شو فارغ لري مایي جسماني فکري اعداد مستی صفان دي جذبي دغه سپایان دي د حبیب زفا مسیر د جلیبی طریقنا طریقنا الاعداد والاعداد دسرورو پتل کیون ورتا سلام کړي زولنې تیر د رباط مرحلې ځانګړی ځواک د فلسفې زپرشتي تر استقبال مل د طالب غازی ملال د اعدوا لمدرسې شو فارغ لري مایي جسماني فکري اعداد مستی صفان دي جذبي دغه سپایان دي د حبیب زفا مسیر د جلیبی طریقنا الاعداد والاعداد غاویرو مېره شندوي د کلاګرو د
دسیسی سپړیږي هیلې تلوسې پاکې معصومې عقیدې رسم تخنیکو کې ممتاز د امارت د سب سرباز د اعدو لمدرسې شولو فارغ لري مایي د جسماني فکري اعداد مستي صفان دي جذبې دغه سپایان دي د حبیب زی په مسیر د مسلمان امت بدو رجل ګروپونه تښتولي د ازادۍ او سرلوړۍ مورد ژوند د غلامۍ د زرو کلونو د ژوند څخه غوره ګڼي دا ځواک د غرب او شرق په منفوسه مفکوره او فرمایش نه روزل کېږي بلکې د دې اسلامي عقیدې نبوي سیرت په رڼا کې د متدینو افغان مجاهدو استادانو په لاس د یو واحد اسلامي هدف ته لاسته راوړلو لپاره د شهادت په جذبه او د استقلال په سپېڅلې مفکوره روزل کېږي. سپایان دي د حبیب زی په مسیر د جلیبي طریقنا الاعداد د اعدو لمدرسې شولو فارغ دا د اوس د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه کتیبه د لوج بخته د راتلو په حال کې ده دوی به په خپلو اسلحو نمایشي حرکات ترسره کوي. ظلمي بهر د نهضتو غږ د ایثار د ظلمو عزت د هر افغان د ژوند وقار د ظلمو اعداد تدریب رباط زمونږ کار د ظلمو دا خاوره سرحدونه دا ولس او شتمنۍ 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 را پاتې له پلرونو ذوالفقار د ظلمو بهر د نهضتو غږ د ایثار د ظلمو عزت د هر افغان د ژوند وقار د ظلمو اعداد تدریب رباط زمونږ کار د ظلمو ځانونه منظم کړئ په عصري جسمي زیور 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 زیرک افغانستان ته هر غیار د ظلمو بهر د نهضتو غږ د ایثار د ظلمو عزت د هر افغان د ژوند وقار د ظلمو اعداد تدریب رباط زمونږ کار د ظلمو پیشرفته د ځواکونو دا نورمونه او ځانګړنې پیشرفته د ځواکونو دا نورمونه او ځانګړنې پیشرفته د ځواکونو دا نورمونه او هغه ځوانان چې د دنیا چالاک او شکاري فوجونه یې مغلوب او مروب کړل د ظلم تر پنجو لاندې راغلي هېوادوالې د دوی د ظلم او جبر څخه خلاص کړل منډوان ضمیرونه یې راوي کړل نورو ملتونو ته یې د قربانۍ او قربانۍ روحیه ورکړه د ظلم تر تېغ لاندې مظلوم مسلمانانو ته یې د نوي موسی ژوند ساه ورکړه د اسلامي امت هغه سپېڅلی لښکر چې هر مسلمان یې په اصلاح او سرګردنه ویاړي بوتان د لات منات او د عزت په تبر مات کړه بوتان د لات منات او د عزت په تبر مات کړه بوتان د لات منات او د عزت په تبر مات کړه بوتان د لات منات او د عزت په تبر مات کړه لورع بلا تعسیر ډک هر وخت امارات یو امیر یو گلشن یو وطن یو مسیر یو پیمان یو ایمان یو بهیر
یو قوات امارات یو امیر یو گلشن یو وطن یو مسیر یو پیمان یو ایمان یو بهیر یو پیمان یو ایمان یو بهیر تجهیز شوی پمینا دا ځواک د اجل په تاغوت او تاړک خود کفا مستقل او خپلواک یو آهنګ یو نهنګ یو تدبیر یو پیمان یو ایمان یو بهیر یو قوات امارات یو امیر یو گلشن یو وطن یو مسیر یو پیمان یو ایمان یو بهیر یو پیمان یو ایمان یو بهیر د دې خاورې دا خاوره مور وسرو مساتل خپل کور قدمونه مو ایښي په اور سپین بیرغ دی اوچت په پامیر یو پیمان یو ایمان یو بهیر یو قوات امارات یو امیر یو گلشن یو وطن یو مسیر یو پیمان یو ایمان یو بهیر یو پیمان یو ایمان یو بهیر لاټوي او مونږ د عشق جام ځانګړتیاوې وړتیاوې مرام دا ولاس بوینو پارام یو قیام یو امام یو مپیر یو پیمان یو ایمان یو بهیر یو قوات امارات یو امیر یو گلشن یو وطن یو مسیر یو پیمان یو ایمان یو بهیر یو پیمان یو ایمان یو بهیر نن بلال د توحید کړي اذان شیخ پارا کړي رڼا د قرآن وی خوي د غافل درس جهان لا دریز بون کړو تغییر یو پیمان یو ایمان یو بهیر یو قوات امارات یو امیر یو گلشن یو وطن یو مسیر یو پیمان یو ایمان یو بهیر یو پیمان یو ایمان یو بهیر ذوالجلال محامی او ناصر زو پلار د حمزه او عامر چی پورا شي ارمان د غاویر چی پورا شي نعره تکبیر نعره تکبیر طريقنا طريقنا الإعداد وزينا شوية مسافة يا شيخي ومعي كوندك موجود قدم شبر زين سرحدات وطن او د دې بیرغ تر وزر لاندې شهادت شیبې شمارو څوک چې دې مبارک بیرغ ته په سپک نظر ګوري سر به یې له تنه جلا کېږي د دنیا او آخرت زینت به یې په برخه وي انشاء الله تعالی د توحید په کلمه مزین سپین بیرغ زموږ د آقا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیرغ دی سپین بیرغ د امن سکون او اطمینان بیرغ دی بیرغ سپین هوډ متین هنرپن ولاس کی مصحف طبعاً محترم وبرضاه حضرت محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم كلمة جلال الأوس لما في تدريد بحال كتاب تاكد بجيد الله رب العزت سبيسلي كتاب قرآن كريم دخاني بروكولي قرد كبرنا ليتنا پیغام ورکه بجي مقت الهي قانون څخه په هیڅ قیمت ګریدون کې نه یو مقت الله تعالی خپل ورسته داسې یو قانون راغلی چې هر څه پکې واضح دي یبلی بشی تلجدی پسکرواتو انگر رغوی جوبلی هیلی دغر و خجمن
یا بل پشي تل جدي پسکرواتو هنگار راغوي جوبلي لي دهر وخجمن راغوي جوبلي لي دهر وخجمن فارغي لإعداد لزواج بوتشكن فقرات وساتي سرحدات وطن فقرات وساتي سرحدات وطن ګډونوالو دا دی د مجاهدینو بنسټیز زده کړو ښوونځی مختلف تعلیمي کنډکونه د لوجو مخې ته د تېرېدو په حال کې دي. ستړي مه شئ. دویم منصوري کنډک دی چې د لوجو مخې ته د تېرېدلو په حال کې دی. سرحدات وطن فقرات وانساتي سرحدات وطن يوسفي شايس او هيبات خالد زرار سكورور لجبل درنو ولیدونکو دریم البدر کنډک د لوجو مخې ته د تېرېدلو په حال کې دی. سوهيبات خالد د زرار سكورور لجلال اشتمن د زرار سكورور لجلال اشتمن دلته اشغالګر مات وه ولس د امن ساه واخیست. داسې څوک حاکم دی چې نړۍ ورته دوه پښنه ورکړې وه چې یا به وړل کېږي یا به زندان ته اچول کېږي، خو د الله په نسبت حاکم نظام اشغالګر ورک کړل او زندانونه یې ورمات کړل. سرحدات وطن د تاریخ پر مخزر ستاسو کارنامې پر سرحد شمپلانو درنو لیدونکو څلورم کنډک خایبان د لوجو مخې ته د تېرېدلو په حال کې دی. ستاسو کارنامې پر سرحد شمپلانو نڅاري د دشمن پر سرحد شمپلانو نڅاري د دشمن فارغي لإعداد من زواج بوتشكن فقرات وانساتي سرحدات وطن فقرات وانساتي سرحدات وطن پډګر بحر بر پکو سار د کامران د وشتون کې د نشغامي درنو لیدونکو په یاد کې باندې به تاسو ته ذهن ته هغه څه درځي چې د اسلامي اخوت یو بڼه ده. د نشغامي رشکرزن د وشتون کې د نشغامي فارغي لإعداد من زواج بوتشكن وانساتي سرحدات وطن فقرات وانساتي سرحدات وطن فارغي لإعداد من زواج بوتشكن وانساتي سرحدات